د ویو ډیوا ادبي خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې ادبي خبرونه کې زموږ تل هڅه دا وي چې د ادب پر بېلابېلو موضوعاتو له لیکوالو، شاعرانو او پوهانو سره خبرې وکړو. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خبرونه ته ټلیفون وکړئ یا د فیسبوک له لارې موږ ته خپل نظر پرېږدئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 0403. شمیره یو ځل بیا واورئ 001 202 205 0403. ګران اوریدونکو، هسې دا خبره مشهوره ده چې وایي پښتانه اتلان، هنرمندان او خپل خدمتګاران په ژوند نه ستایي. خو دا خبره په د 20مه پیړۍ کې بدلیدونکې ښکاري، بلکې بدله شوې ده او اوس د ژوند له هر ډګر سره تړلي خپل هغه شخصیتونه په ژوندونه ستایي چې ژوند یې ټول د خپل خاورې او ولس په مینه کې تیر کړی او خدمتونه یې ورته کړي دي. د کال د ځینو نورو مهمو ورځو غوندې اوس له تیرو 2 کلونو راهیسې پښتانه د خپلو نومیالیو شاعرانو او لیکوالو ورځې هم لمانځي. تیر او سږ کال د پښتو د نومیالي شاعر رحمت شاه سایل صاحب ورځ لمانځل شوې وه او اوس د جولای 10مه د پښتو د بیساري او جادوګر قلم د څښتن شاعر پیر محمد کاروان ورځ لمانځل کیږي او دا ډیر د خوشحالۍ زیری دی. ژوند می د سپین ستوري په څیر خوشیږي، ژوند می د سپین ستوري په څیر خوشیږي او لسپوږمۍ می لاس چاپیر خوشیږي. شاعر سړی یمه رښتیا به وایم، دا ښکلي نه دي، دا مې ډیر خوشیږي. موږ نن بله ډیوه ادبي خپرونه هم کاروان صاحب ته ځانګړې کړې ده چې نه یوازې به د پر شاعرۍ او ادبي کار غږیږو، بلکې د شعرونه به هم پکې اورو. له نیکه مرغه په خپرونه کې را سره په خپله پیر محمد کاروان صاحب هم میلمه دی، خو له ده سره د پښتو 2 نور تکړه شاعران او لیکوال هم را سره دي چې د کاروان صاحب پر شاعرۍ به ورسره خبرې کوو. یو راشد خټک دی چې نه یوازې خپل تکړه شاعر دی او د شعرونو 2 ټولګې چاپ دی، بلکې تکړه ژباړونکی هم دی او له انګریزي پښتو او له پښتو اردو ته ژباړې کړې دي. بل میلمه مو نوراجان بهیر دی چې تکړه شاعر او لیکوال دی. د شعرونو یو ټولګه هم چاپ ده چې نوم یې دی زه د ماتې آینې مخته ولاړم. دوی درې واړو ته هرکلی وایم، خو مخکې له دې چې دوی ته ورسم په پیل کې به د ځوان او تکړه سندرغاړي اعجاز افق په غږ کې د کاروان صاحب د غزل سره واورو. تیشا ملا سیدا پکانا کسنم لٹو تیشا ملا سیدا پکانا کسنم لٹو تیشا ملا سیدا پکانا کسنم لٹو پورت جنت پسی ہر گھٹ د جہنم لٹو پورت جنت پسی ہر گھٹ د جہنم لٹو تیشا ملا سیدا پکانا کسنم لٹو تیشا ملا سیدا پکانا کسنم
شي څه خوشته دی بله ستا په نام مې خوله خوږه شي څه خوشته دی بله زه چې د زړه دننه پټ اسم اعظم لټوم زه چې د زړه دننه پټ اسم اعظم لټوم زه چې د زړه دننه پټ اسم اعظم لټوم زه چې د زړه دننه پټ اسم اعظم لټوم پیشه مې لاس کې د پکاڼو کې صنم لټوم رات غزل دکړل زرین څنګه پارس یارا 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 اوس به کاروان نه دینار او نه درهم لټوم اوس به کاروان نه دینار او نه درهم لټوم اوس به کاروان نه دینار او نه درهم لټوم اوس به کاروان نه دینار او نه درهم لټوم پیشه مې لاس کې د پکاڼو کې صنم لټوم په ورک جنت پسې هر ګوټ د جهنم لټوم اوریدونکو پر محمد کاروان یو نمرکی شاعر خو نه دی چې تاسو ته درو پیژنو ځکه د هغه شاعري داسې شاعري ده چې د استاد درویش درانی په قول خپل پښې لري او د پښتنو د وطن هر کور او هر زړه ته لاره کړې ده نو ورځو کاروان صاحب ته کاروان صاحب په خیر راغلی قربان دې شم برکوال صاحب مینا او سلامونه د بل ډیر خبرونه اوریدونکو ته او د پښتو ادب درو بلبلان او راشد خټک صاحب او نوراجان بهي صاحب ته قربان شم زیاته مننه نورو خپل نورو دوه ملمنو ته محترم راشد خټک صاحب او محترم نوراجان بهیر صاحب تاسو ته هر کله وای خبرې به کاروان صاحب را پیل کو خو په پیل کې اوریدونکو یو یادونه درته کوم ما په فیسبوک باندې هم د دې خبرونه پوسټ کړی دی زموږ د ډیوا په فیسبوک پاڼه نو تاسو کولای شئ چې د کاروان صاحب په اړه خپل نظرونه راته ولیکئ او یا د کاروان صاحب د خپل خوښ بیتونه راته ولیکئ نو زه به تاسو بیتونه هم په خبرونه کې شاملوم کاروان صاحب تر روایتي پښتنو به تیر سو د ځینو شاعرانو په ژوند کې ځینې داسې وختونه راځي چې د تخیل چنای نری سي یا به دا وایي چې په اوچېدو سي خو ستاسو د تخیل چنا لنیکه مرغه اوس هم شبهان ده او زمو پر فیسبوک وینم چې ډیره نوې شاعري کوي دا راته وایي د شعر معشوقه څه غواړي چې هیڅ کله له شاعر مرور او جلا نسی نو خبره دا ده چې برکوال صاحب دا د ډیرو لوی شاعرانو سره هم داسې کیږي چې کله کله په اصطلاح باندې وچکالي راشي خو بیا کله کله بیا شعر معشوقه تاسو په کول باندې هغه مهربان شي شیبو شي براو ورګي نو دغه شی دی د شاعر او د هنرمند په ژوند کې وي کله چې وچکالي راځي هغه هم زما په نظر باندې د هنرمند لپاره یو ذخیره جوړیږي یعنی هغه زړه وهي چې دا ولې د څه کې دا ولې لفظونه مرور دي دا ولې خیالونه مرور دي دا چې ډېر ډېر ورسره تړلې بیا بیرته د پخلاینې شي دیم راځي نو خبره د زړه په تړلو کې دا او خبره د زړه د تړلو ترڅنګ د بخت خبره هم دا یو ډول کنه کله کله مسلمانه د شعر مسلمانه مهربانه وي او کله کله بیا
نو د شاعري هم داسې ده چې دا ډیره نازکه او ډیره زودرنګه معشوقه ده. نو دا مروري هم کله کله کاروان صاحب ځینې د تخیل د چینه خبره چې وای بهان دی دا کله کله د شاعر په خپل ریاضت پورې تړي او ځینې کرکټونکي بیا وایي چې دا له حالاتو سره تړلې خبره ده. ستاسو څه نظر دی؟ ولا دا زما په نظر باندې د تاسو چې کوم دوه دلیل وویل د دواړه یو څه نه څه په لاس لري. ولې نه د شاعر هغه ریاضت هم عاشقانه ریاضت هم یو څه په اصطلاح کار ورکوي. خو دې ترڅنګ همدغه حالات هم دغه شی دي. حالات هم کله کله حالات دومره دغه شی کرخت چې دغه د شاعر د موسیقي اعلی یا دغه د شاعر د زړه د خیال رباب دومره غوګونه تاو چې غتارونه وشکیږي. کله کله بیا دغه تارونه سس چې نغمه نه ورکوي. نو دغه تاسو چې کوم خبره یاد کړئ د دواړه سره تړلې غونډه ما تخکاری زما په نظر باندې هم ریاضت او هم هغه حالات. بالکل مننه کاروان صاحب. نور خبرې بم در سره کوو. راشد خټک صاحب تاسو ته راځم. کو ګورو په نړۍ کې چې هر کله په ځینو وطنونو کې لوی غمیزه راسي نو هغه غمیزه پر ادبیاتو ډیر زیات اغیز کوي او د هغه وطن ادبیات چې دغه غمیزه انزورګر ادبیات وي. زموږ په وطن کې شاوخوا 15 کال کېږي چې د جنگ ناورین دی. زموږ پر ادبیاتو هم دغه جګړو ډیر زیات تاثیر کړی دی. کدا وای چې د کاروان صاحب ټول شاعري کسړی راواخلي نو د زموږ د زخمی او ټپي ټپي وطن څومره شان زورګری چې کاروان صاحب په خپل شاعري کې کړی د فکر نه کوم چې زموږ په معاصره شاعري کې د مشبل مثال پیدا کو. ضرور به د نور په شاعري کې هم دغه انزور ستا. خو د کاروان صاحب په شاعري کې چې دغه درد په څومره محسوس انداز انزور شوی دی شاید مثال نه وي. نو تاسو د کاروان صاحب د شاعري په دې اړه باندې خپل نظر راته وایست. مننه بارک الله خیر تاسو ته کاروان صاحب ته مرجان بای ټول د سلامونه. ګوره کاروان صاحب په داسې وخت کې شاعري پیل کړه چې د غزل چې د هي اول طرف دلې وو. یعنی حمزه صاحب د خپل وخت هغه وو ګران بچا ډاکټر اسرار د درس مجذوب صاحب ډېر خلک ډېر ښه غزلګو شاعرانو زموږ په پښتو کې. کاروان په کې تاسو خپل د جوړ کو ځان جوړ کو تاسو د وطن د اندورګرای خبرو که هغه به سي د تاسو ته نه تور په معنی نه ورتلې. چې کومه غزړی دوی نه معنی ورتلې کله وطن د تصویر نو وګورئ چې دوی څنګه نور به هم کړی خو دوی هغه به سي جلا یو بل سټایل ولکه هغه وخت موږ ورته کاروان کې هغه ایجاد وکړو نوې شی جوړ کړو. چې په شاعري کې نوې ژبه رامنځته کړل. بالکل دا وطن د اندورګرای د خبره تاسو وکړه هغه یو بیت سره وګورئ په صفات کې تیرو څوک د هلال وورولم لکه دوه د پران غاخونه د وسې په وینو رنگ دي. دومره ښه تصویر او دومره درناک تصویر تاسو دا کاروان راشد صاحب دې تورته د بل بیت هم دی کنه چا په پنجه د پړانګ لیکلي پر څرمند وسې چې د وسې ویني مباح دی او وبال نه لري. دا د کاروان خپل اصطلاحات دي. دا هغه و چې د خپل رامنځته کړل د مخکې نه دی ویلي. دغه اصطلاحات د سمبولونه د وطن څنګه اندور کو د خپل شاعري کې د وطن غمیزه د وطن خوشاله د غمیزه نه خوشاله هم اندور کړی دي. زموږ خنداګانې زموږ اخترونه کاروان بيخي په یو نوې انداز کې نه د بيخي هغه دغه بدل کډکشن بدل کړ. دا تاسو ډېر نوې خبره وکړه چې له حمزه بابا را ورسته کو ګورو چې زموږ د کم معاصر غزل دی په دې تیر خصوصا د شکلنو موده کې چې لیکل شوی ده. څه فکر کوي د پښتو د اوسنۍ شاعري چې کومه د خصوصا ځوانان چې شاعري کوي په لارو بر کې د دوی پر غزل باندې د کاروان صاحب د غزل د لغات یا د ډکشن اغیز ویني تاسو ځکه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې د غزل ژبه به بدله کړله. ګوره دا څه چې هر لوی شاعر چې د هغه ژبه به خلک خپلوي که اوس چې خپل کې اوس هم د شاعران به تاسو کتلې ولې د خودمره نه فیسبوک کوم نه هغه ته ورګاری ما خو بیا هم تاسو په ځاته پته لګي چې ډېر خلک دي هغه د دوی اصطلاحات د دوی سمبولونه د دوی اغلقيات ورته ورته هغه راخلي خو اوس روانه خلی هم
50 خلافت ته بیا راړي دا خو د لوی شاعر دغه دی کنه چې خلک هغه په روان شي دغه لار واخلي. راشد خټک صاحب ستاسو پاړه احسان الله درمل صاحب لیکلي دی وای د راشد خټک لکوم کمالونو بدرته وایم د شاعرۍ د شعرپوهنې کیسه لیکنې ژباړې او نورو غنو کمالونو ترڅنګ خدای داسې کافره حافظه هم ورکړي چې خپل لیدلې کتلې ورته ټکی پر ټکی په یاد دي. نو ورسته به د استاد له حافظې کار اخلو او د کاروان صاحب ضرور ستاسو به بیتونه به هم په یاد وي. نو که ممکنه و بیا به د بیتونه هم د حافظې له بوختي را باسي او راتلولې وي. نوراجان بهیر صاحب تاسو ته درځم. ته خپل هم د افغانستان د شایسته خوست اوسیدونکو او کاروان صاحب هم د خوست د تڼیو د شایسته کلی نریزي اوسیدونکو دی. که دا راته ووایاست چې خوست خو ما له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه پورې مې لیدلی نه دی، خدای دې وکړي چې د خوست دیدن مې په برخه شي. د خوست چې دا کم چاپیریال دی او دا کم شنیزګي ده، څه فکر کوئ چې آیا د کاروان صاحب په شاعري کې چې دا کم د طبیعت او د فطرت چې کم انځورګري شوې ده د خپلې د خوست له سیمې هم څه اخیسته کړې ده که څنګه؟ یا خلک محترم، لومړی تاسو ته درون کاروان صاحب ته خټک صاحب او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ډېر ښه اشاره وکړه. خوست په عموم کې په ځانګړې توګه د کاروان صاحب دغه کلی چې تاسو یاد زه به ځان نیکبخته وګڼم چې د کاروان صاحب په اثر کې پیدا یم، د شاعري لولم او د دې ترڅنګ د کلیوال یم په اصطلاح همدا تېر مازدیګر موږ له ځینو ملګرو سره چې له ننګرهار، کابل، بامیانو نه ځینې ملګري راغلي وو، د ټول ځینې شاعران ملګري دا لاړو کاروان صاحب ته ورغلو. خو مخکې له دې چې کاروان صاحب ته وګورو د زاړه کلي ته چې تاسو یې نوم واخیست نریزي ته لاړو. له موږ سره په دې سفر کې د ایټالیا یو خبریال او په عین حال کې یو ادیب یا د ادب مینوال چې اوس وخت په پښتو شاعرۍ باندې کار هم کوي دا هم راسره وو. نو موږ لومړی ځل هغه چنار ته ودرېدو چې کاروان صاحب د غلاندې لومړی ځل الفبا پیل کړه او دغه خوندور او لوی نوم کاروان ځان لپاره انتخاب کړو. دا چنار په ډډې ولیکه. هغه چنار نه لاندې چې کومې رڼې روانې اوبه وي او چاپېر غرونه وو، ښایسته فضا وه، غر، سیند او سمه دا سره یو ځای شوي وو. نو د ټولو ملګرو هغه طبیعت ته ښایسته طبیعت ته پام شو. په ځانګړې توګه هغه بهرنی ملګری چې راغلی و، نو لږ وروسته چې هغه د غره په ډډه کېناستو د هغه جملې ماته یاد دي. نو هغه وویل چې افغانستان ډېر ښایسته دی، دغه سیمه لا ښایسته ده. د یو شاعرانه جمله وویله، وایي کاش ما د باز غوندې وزرې لرلی چې دغه غرونه مې ټول کتلي وای، لا هوا مې کتلي وای. نو زه فکر کوم چې په ډېرو لاملونو کې یو لوی لامل همدغه ښایسته طبیعت دی، خاصتا د کاروان صاحب خپل کلي طبیعت، د چاپېر او د ټول افغانستان طبیعت دا د کاروان صاحب لپاره یا د شاعرۍ لپاره یو الهام یا لوی سرچینه ګرځېدلې ده. یعنې د شاعرۍ الهامي سرچینې، لومړنۍ الهامي سرچینې موږ همدغه طبیعت یادولی شو. د یو دوه بیته یادېږي، وایي کلي ته به درشم او پاک به غره ته وخېږو، څنګ په څنګ به ګرځو، لاس په لاس به غره ته وخېږو، او شنې درې که ډېرې هم له سپینو اوبو ډکې وي، زه به پکې زه به په سراج به غره ته وخېږو. یعنې دغه موږ ته ټول هغه طبیعت یادوي، شنې درې، سپینې اوبه، لاس په لاس ګرځېدل او په سراج ګرځېدل. یعنې زه فکر کوم چې د کاروان صاحب د شاعرۍ لپاره لومړنۍ سرچینه همدغه طبیعت دی. هغې نه وروسته بیا نو د حالاتو یا د جنګونو، د کرکو، د نفرتونو هغه سیوري دي چې هغه په شاعرۍ خوره شوي دي، خو هغه هم داسې شکل کې نه دی راغلی چې هغه ترخه ولګېږي، هغه زیږه ولګېږي، بلکې هغه هم ډېر ښه سندرې شوي دي، ډېر ښه لیکل شوي دي او هغې نه وروسته وړاندې شوي. مننه بهیر صاحب. تاسو ته وروسته هم درځم. په فیسبوک باندې څو کتونکو اوریدونکو څو کمنټونه راته لیکلي دي. هیله تبسم وایي د دې سترې هستۍ عمر د ډیر سي، او رحمت الله منګل وایي کاروان صاحب ستر انسان دی. الف سعادت د کاروان صاحب څو بیتونه لیکلي دي، دا مطلب یې درته ولولم. ولې راته وایي چې لږ وار کوه وار څه معنا، کار د مینې کار دی، له دې کاره انکار څه معنا. اوریدونکو په دې برخه کې د پیر محمد کاروان صاحب یو بل غزل سره اورو چې زما همکار منزه شهید
زمزمه کړې ده او بیا وروسته راستنیږو. رای شا بیتان شی او بی ستال مسکان شي، زړه مې داسې کولپ دی چې په هیڅ کلی بوان شي. دې مارغه ته دا رنګې وزرې تړل ظلم دی، دې مارغه ته دا رنګې وزرې تړل ظلم دی. څه اسمان خو نه ورانوي ولې په هوا نشي. ستا د دوو ملالو سترګو یو نظر درمان زما، ستا د دوو ملالو سترګو یو نظر درمان زما. دا کار په طبیب نشي، په دم او په ملا نشي. حال بدلول ځان جوړول زړه مینځل په اوښکو دي، حال بدلول ځان جوړول زړه مینځل په اوښکو دي. ملا په زلفو وتړه په تشه توره ملا نشي. جوړ چې وي شرنګی کوي ماتیږي هم په شرنګ سره. دا سړی بنګړي دي ګزاره یې بې شرنګا نشي. تللی کوچېدلی دی مطرب د کوم غمګین سرود، تللی کوچېدلی دی مطرب د کوم غمګین سرود. راغلم پر ګودر له جنکیو نه خندا نشي. نیمه شپه لمدې سترګې او سیوری د رنځور څراغ. نه منم کاروانه چې قبوله دې دعا نشي. او رای شبیتا نشي او بې ستا له مسکا نشي. زړه مې داسې کولپ دی چې په هیڅ کلی به وانشي. ګرانو اوریدونکو، د ډیوې په ادبي خپرونه کې نن د پیر محمد کاروان صاحب پر شاعري غږیږو. کاروان صاحب، بیا تاسو ته درځم. کارکتونکي اکثر د یو شاعر د شاعري سفر ته چې ګوري، نو داغه د شاعري لومړی او وروستي ټولګي چې یا زړه شاعري بیا نوې شاعري، نو هغه ته سره پرتله کوي چې د شاعر زړه شاعري څومره شوه او نوې شاعري بدله شوې ده نه ده بدله شوې. خو د شاعر لپاره په خپل د شعرونو خو چې ټول د اولادونو په معنا وي چې ټول ته د زړه وینه ورکړي، راته ویلای شي چې تاسو په شاعري کې په خپل تاسو څومره په وسنۍ شاعري کې بدلون محسوسوي او خپل مو د دې بدلون شعوري هڅه کړې ده کنه حالات داسې وي چې شاعري سره بدل شي؟ قربان شم ولاده خوږه پښتنه ده، خو ډیره مشکل هم ده. خبره دا ده چې زه خپل شخصا په دې باندې ولا نه پیږم چې مثال دغه شعر لیکه ده کله دینه غبل شعر کده، خو هغه وخت مې بیا زړه وبې وڅ چې تاسو باندې د نظر خواندان د علي ذوق پښتنان هغه یو مثال هغه ته د قبول وړ وګرځي. نو د هر انسان هڅه خدای غوي کنه چې د نور نه بسلور شي. بیا دا څه چې نو دا خبره نو بیا په وخت پورې تړلې ده، په حالات پورې تړلې ده، په عمر پورې تړلې ده، او د زمانه په چوجو پورې تړلې ده. نو ما تخلا نه کله داسې شعرونه مثال په یو ډېر کیف سره یو شعر ویلې لیکلې نه فکر کوم زړه مې په اصطلاح ګوري ما ته چې دا به شي هغه چې د ذوق پښتنانو ومختیا واورو ما یاد غوي نظر هغه د زړه کوم نظر ما ته راکې هغه دې دومره خنوي. کله بیا دا شي چې ما ته یو شی په اسانۍ لیکلی وي، نو فکر کوم ګمان کوم چې دا به دومره خنوي هغه بیا خوخيږي. نو خپل زه د شعر خپل د نورو د شعرونو دا چې یو لوستون کيم چې په اصطلاح په خپل سلیقه باندې هغه بیا ځان ته معلوموم چې دا شعر ډېر عالی شعر ولوستلو، دا شعر دومره نو مثال خو یعنی د ولوستون کې په صفات باندې د نورو شعرونه یو څه نه څه د زړه په تله تللی شم، خو د خپل شعرونو باندې بیا دومره ډېر ولا نه پوهېږم.
مننه کاروان صاحب. اوریدونکو ته به یو ځل ستا د چاپ کتابونه ور وپېژنم، کېدای شي ډېرو به لوستي خو ځینو ته به نومونه معلوم نه وي او غواړي به چې ستا کتابونه پیدا کړي. او ستا د کتاب د شعرونو ټولګې له دې اول نامه سره یو لنډکۍ خاطره درته ووایم. په کوټه کې یو وخت د کتابونو دکان ته ځه او زما شاعر ملګری ډاکټر حافظ رحمت نیازی ورغلی و. نو په کوټه کې د طالب په نامه د کتابونو دکان یو، اوس دکان په کندهار کې دی. نو په دکان کې دی نو د زوی ناستو. نو ما ورته ویل که دا زما ملګری ورته اوس مې هیر دی. نو موږ ورته ویل چې یو کتاب د سرسته د شاعري مجموعه ده، هغه ول څه نومیږي؟ موږ ورته ویل له ماخستانه تر ماخستانه. نو هغه ول چې له ماښامه تر ماښامه خسته، خو له ماخستانه تر ماخستانه نسته که نه. نو اوریدونکو د کاروان صاحب د شعرونو لومړی ټولګه له ماښامه تر ماښامه نومیږي او دویمه شعري ټولګه چنار خبرې کوي نومیږي. بل شعري ټولګه د شاپیرۍ ورغوي نومیږي. او په هغه پسې بیا د کاروان صاحب نور مجموعه چې چاپ شوی دی، فکر کوم دا ځینې بیا د کلیات غونډې دي چې ټولې پکې راټولې شوي دي. یو زرغون د نغمو سیند، او بل ټولګه د زرزری وزرې، او بل ټولګه د په خدای انسان خوږ دی. او دا ټولګه بیا په یو مجموعه کې راټولې شوي دي چې هغه نغمزیږ د زمانې نومیږي. او لدې سره د کاروان صاحب د لنډو کیسو هم چې ماته معلوم دي دوی ټولګه چاپ دي، له نرګسه تر نرګسه او بل غره تر روان سړی. او همدارنګه د ماشومان لپاره د شعرونو کتابونه هم کاروان صاحب لیکلي دي چې د دوه درو نمونه ماته معلوم دي. یو دی خوښ چې ماشومان وي، دویم دی د سولې سندره، او دریم دی خوب نو داسې رښتیا کیږي. کاروان صاحب همدغه کتابونه مو دي؟ همدا او قربان دې شم. تاسو برخوال ناشل تاسو د راشد خټک صاحب حافظه یاد کړه، نو د خپل حافظه د ولادت هم بکار ده. مننه کاروان صاحب. کاروان صاحب د ستا په لاندو کیسو به موږ خبرې کولې، خو کاش کې له موږ سره بیا نور داسې کیسه لیکوال هم موږ میلمانه کړي وای. ستا په خپلو کیسو که ته داسې لنډې خبرې راته وکړې، خو زه به پوښتنه داسې وکړم چې ستا په یوه کیسه کې یو مکالمه وه چې د پېښور په هوټل کې تاسې چیرې ناست یاست، نو د هوټل هغه ځوان درته راسي چای درته راوړي، وایي څه به ورسره خورئ؟ نو ته ورته وایې سندرې. نو اکثر کتونکي وایي چې د کاروان صاحب نثر هم داسې دی چې هغه د سړي د شعر ګمان ورباندې کیږي. نو ستا لنډې کیسې هم اکثر هم رښتیا هم داسې دی لکه شاعرانه نثر چې وي. دا مو هم یو شعوري هڅه کړې ده چې نثر ته هم د شعر غوندې استعارې او کنایې ورګډې کوي، که نه ستاسې خپل تخلیقي چې کوم روش دی د لیکلو چې کوم سبک کوم دی هغه داسې جوړ شوی دی؟ قربان دې شم. کېدای شي دا ستاسو دویمه خبره چې یعنې کوم روش چې دی هماغسې به وي. نو که څه هم زه یعنې د لاندې کیسو ډېر ښه لوستونکی یم او د لاندې کیسو په اړه د ډېرو نړیوالو نقادانو هغه نظرونه مې لوستي دي. هغوی به دغه د شاعرانه ژبه ډېره که نه، یعنې دا د لاندې کیسو لپاره به دومره مناسب هم خو دا هغه زما خپل روش دی. کېدای شي هغه نه به مجبوریت به مې وي، ځان به نشم خلاصولی. په اصطلاح زه به ستاسو غوندې داسې یوه خبره وکړم، د هغه د زه د کرکټ هم ډېر ګورم. دا یو لوبغاړی چې د شل اوریزو لوبغاړی یې که نه هغه که ټېسټ میچ کې راشي همغه انداز هغه د شل اوریزو په انداز روان وي. نو کېدای شي زما هم دغسې یو انداز وي د کیسه لیکل. صحیح، مننه. یو اورېدونکی راغلی دی له شمالي وزیرستانه. یا په خیر راغلی. السلام علیکم سر. تاسو کاروان صاحب ته خو په پروډوسر د ټولو ته سلامونه وایم جی. په خیر راغلی. وعلیکم سلام. سر دلته یو بایت غانا په دې باندې بحث راځي. څوک وایي چې دا د کاروان صاحب دی، څوک وایي چې دا د پرنسپل سر صدیق صاحب دی. زه دا بایت ته وایي چې دا د صدیق دی یا د ماده جی وای مهرباني وایي چې ارغلا د څنګه چیرې ویره کړو کتر د وطن، رلا د څنګه چیرې ویره کړو کتر د وطن، په خدای چې خلر لګوي دغه منظر د وطن. صحیح ده. ما و چې تبه مې د ګل وطن سره نه کوي،
ما چې تبه مې د ګل وطن سره نه کوي تم اغیار ته وسفر الله لو گهر د وطن. مننه یحیی صاحب تاول یو بیت د بیتونه دي بس دا زمانه یحیی ګل کاروان صاحب درته وایي چې دا بیتونه زمانه دي. خوشاله اوسئ، ډیره مننه چې خبرونه ته راغلي. راشد خټک صاحب بیا تاسو درځم، مخکې مې ستا د حافظې ستاینه وکړه، نو اول خو به دا راته وایي چې که په حافظه کې د کاروان صاحب څو خوندور بیتونه یې هغه راواورئ، بیا به پوښتنه وکړم. ګوره داسې ده چې تاسو د ډاکټر حسن الله درمل خبره وکړه، خو خوشبینه سړی دی، هر څه تاسو سړی وایي او تکړه سړی وایي. زما حتی دومره ښه نه ده. البته دغه چینار خبرې کوي د دې زیات شورونه راته ځکه یاد دي چې دا خو زموږ په مخ کې لیکل شوي دي، زموږ په موجودګۍ کې موږ کاروان چې د یو ځای ناست نو لیکل به یا به دې راغی نوې به لیکلې وه به ورو او داسې هم شوي دي چې ډېر کله به د ده په ځای کې زموږ شته وه، کله به زما په ځای کې دوی شته وه، هلته هم لیکلي دي. زما په ځای کې یو غزل لیکلی و زموږ په کور کې، هغه داسې و چې یو پیاده د حسن د اشنا څنګه شامات کړم، یو پیاده د حسن د اشنا څنګه شامات کړم، زړه د چا شاعر وم د بنګړي غوندې نمات کړم، او ستا د یاد غزل به په شډلو تورو نه لیکم، ستا د یاد غزل به په شډلو تورو نه لیکم، جوړ به د نرګسو د ګلابو نه لغات کړم، ډېر ښه، او تریخ د کوکنار ګل وم په کتاب په غېږ کې واخیستم، تریخ د کوکنار ګل وم چې تا په غېږ کې واخیستم، اوس نه ملکې په نور خورې زه خو د شات کړم. ډېر ښه. راشد صاحب له دې سره تړلې یوه پوښتنه به وکړم چې زموږ د پښتنو په وطن کې که وګورو د ډېرو داسې خلکو چې له ادب سره تړلي نه دي، زموږ د کلاسیک د خصوصا د رحمان بابا نوم به واخلو چې د هغه ډېر بیتونه د عامو خلکو په یاد دي، خو د هغه وجه دا ده چې زموږ په کلاسیک شاعري کې تر ډېره له شاعري څخه د اخلاقي تبلیغ کار هم اخیستل کېده چې په هغه کې ټولنیز تبلیغ به پکې سوی وي، نو ځکه د خلکو هغه بیتونه په یاد دي. خو که وګورو په اوس وخت کې کاروان صاحب یو له هغو شاعرانو دی چې د عام ولس یې بیخي زیات بیتونه او پوره غزلې په یاد دي. د دې یو مثال دا هم دی چې اوس ما څو شېبې مخکې په د فیسبوک باندې د کاروان صاحب په اړه پوسټ کړی دی، نو ډېرو کسانو د زیات بیتونه راته لیکلي دي او زه ډاډه یم چې دا بیتونه دوی له خپلې حافظې راته لیکلي دي. څه فکر کوئ چې دا کومه خبره چې کېږي چې د پښتو کتاب خصوصا شاعري نه لوستل کېږي او پښتو کتابونه څوک نه اخلي، خو آیا که ښه شاعران موږ ولرو، ښه شاعران وي، هغه عام ولس یې لولي، عام ولس د هغوی شاعري خوښوي که نه؟ داسې ده چې د ښه شاعري چې هغه خو لولي خلک، مطلب شاعري ووي که نه، یا خو داسې چې شعر نه وي، د شعر په نوم هسې کاپیا بندي بندي او رابطه بندي نه، هغه خو خود خلک نه لولي، خو که ښه شعر وي واقعي شعر وي هغه خلک خامخا لولي. او د کاروان شعر نو خو ځکه خلک لولي چې د ډېر په ریاضت لیکلي دي، د زړه نه یې لیکلي دي، داسې نه دي لیکلي چې دی ورته ناست دی چې زه اوس دا ټکي راتلم، ده باندې داسې الهام ونه کېږي او دی بیا ډېر په مینه سره لیکي، لکه داسې مسوکي غوندې نازوي. نو کوم شی چې داسې په اخلاص او په ریاضت ولیکل شي خامخا په خلکو اغېزمن دي. صحیح. مننه. نوراجان بهیر صاحب بیا تاسو ته درځم. تا خو په پښتو ادبیاتو کې ماستري کړې ده له کابل پوهنتونه، دا راته وایي چې نن سبا چې زموږ دې خواته هم په پېښور او کوټه کې او په افغانستان کې هم په دې پوهنتونونو کې چې ځوانان ماستري کوي یا دې خواته ایم فیل او پی ایچ ډي کوي، نو دوی اکثره بیا څېړنه کوي او په دې څېړنو کې زموږ د اوسنیو شاعرانو شاعري او د ادب نور موضوعات هم خوښوي. که دا راته ووایاست چې د کاروان صاحب پر شاعري باندې هم کله چا هلته څېړنه کړې ده، زما معلومات نشته، که تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ او زموږ له اورېدونکو سره شریک کړئ. بله محسوس چې په کاروان صاحب شاعري باندې تحقیقات شوي دي، څېړنې شوي دي، زموږ په لیسانس دوره کې، زموږ په ماسترۍ دوره کې د فزیکونو په شکل باندې همدا شان تاسو یادونه وکړه، لیسانس نه پورته زده کړې چې کېږي د ماسترۍ یا دکتورا په هغې کې ځانګړي سیمینارونه هم وي چې هغه د مقالو په شکل کې تحقیقات یا څېړنې وړاندې کېږي. په دې برخه کې هم کاروان صاحب یعنې اوس وخت کې زه فکر کوم چې په معاصره شاعرۍ کې که څوک د شاعرۍ په ښکلا باندې، د شاعرۍ کې د مینې په ذکر باندې یا په انځور باندې یا سمبولونو باندې، ترکیبونو باندې، همدا شان د شاعرۍ په سرچینو باندې په
موقعیت باندې د برخو کې په هر څوک هر څېړنه کې مقاله لیکي خامخا به د کاروان صاحب ذکر کوي بلکې ډېره برخه به د تحقیق د کاروان صاحب د شاعري وي. که تاسو فکر وکړئ اوس وخت کې چې موږ د نوو ترکیبونو ذکر کوو نو هغه د کاروان صاحب شاعري کې موندل کېږي. که موږ د سمبولونو ذکر کوو هغه د کاروان صاحب شاعري کې دي. مثلا همدغه چنار چې تاسو مخکې خبره وکړه چنار خبرې کوي د یو ټولګي نوم دی. چنار د الف غ پیل کړل. چنار زموږ په سیمه کې د جرګو مرکو یو ځای دی، د ځوانانو د دمې ځای دی، د ځوانانو د مینې د اظهار ځای دی. یعنی هغه ځوانان چې په دغه یو پابند ټولنه کې د خپل مینې اظهار نشي کولی د خپل معشوق د نامه پورې د چنار په ګډه باندې لیکي. وروسته چنار د شاعرۍ کې د ډېرو تراژیدیک سمبولونو په حیث هم کارېدلی دی. همدغه یو نظم چې چنار خبرې کوي کتاب همدې نوم نومول شوی دی. که تاسو دغه نظم وګورئ هغې کې د چنار کوم ذکر شوی دی په سمبولیک شکل باندې. نو دا یعنی هېڅوک زه فکر کوم چې په معاصره شاعرۍ باندې کار کوي هغه د کاروان صاحب د شاعرۍ نه هغه د شعر د بېلابېلو ځانګړنو نه دا وتی نه شي. اوس وخت کې په دې وروستیو کې ډېر کار یو پخواني صنایع دي هغه د ژبې په برخه کې ډېر کاروان صاحب دا ځانګړنه هم لري چې دی په ژبه ډېر برلاسی کس دی. د دې تر څنګ وروستي کوم تحقیقات چې په شاعرۍ باندې کېږي هغه د مینې د ښکلا د انځور او د موسیقیت په برخو کې زیات کېږي. نو دغه څوک چې دي دا هم د کاروان صاحب شاعرۍ کې زیات دي. دلته یو دوه بیته رايادېږي که اجازه وي. مثلا د غربي موسیقیت په برخه کې وایي ولې راته وایي چې لږ وار کوه وار څه معنا کار د مینې کار د لبي کار انکار څه معنا. دلته د ری یا د آر تکرار د رومي موسیقي جوړه کړې ده. یو بل بیت دی وایي د په وینو لکه پته د سار په سار مې ګوته ما دنیا ته ورکړه لکه خیل کې لاړم د کوثرو. دلته د لکه پته ګوته او دې شان د تار ستار دغه تکرار چې کله رامنځته حسن تکرار دی پکې. بالکل فکر کوم چې په اوسنیو شاعرانو کې په موسیقیت کې او خاصه په داخلي دروني موسیقیت کې د کاروان صاحب شاعري بیخي بېله شاعري ده. همداشان د ژبې په ناشنا کولو کې هم د کاروان صاحب ډېر لوی لاس دی. په حسنزۍ کې ډېر لوی لاس دی. د یو بیت کې کل بکرمه ستا آواز وملید دومره ما ښه دی لګېدلی. یعنې اواز اورېدل کېږي، اواز ټولول کېږي نه، د یو حس په ځای بل حس یا د یو حس دندې بل حس ته ورکړې ده. دا په خپله د ژبې په ناشنا کېدو کې ډېر رول لري. مثلا د سپوږمۍ په اوبو کې ویني نه، سپوږمۍ په اوبو کې څښي. نو دغه د ژبې ناشنا کېدل هم د اوسنۍ شاعرۍ یوه لویه ځانګړنه ده. نو زما فکر تاسو جواب به زه داسې ووایم چې هر څوک چې هغه په کاروان صاحب تحقیق کوي هغه به خامخا په کاروان صاحب لیکل کوي. خو که هغه د نوي یا د عصري شاعرۍ په ځانګړنو تحقیق کوي هغه به بیا هم په کاروان صاحب خبره خامخا کوي. مننه بهیر صاحب، تاسو د چنار خبرې کوي ذکر وکړ. دغه نظم خو له ما سره ستا هم او ډېر اوږد دی او ډېر خوندور نظم دی. کاش کې دا نظم هم را سره وای چې دا مو ټول اورولی وای. زه د بر کلي د ګودر لغاړي یو دنګ چنار وم چنار. کاروان صاحب ما چې اوس څومره په دې اوس وخت کې ستا فیسبوک ګورم آزاد شعرونه دي لکه چې ما ته کم ښکاري یا شاید زه کم وینم. نو په دې اړه راته وایي چې آزاد شعرونه په اوس وخت کې هغسې د مخکې غوندې ډېر لیکئ او که کم سوي دي او که یو وروستی آزاد شعر در سره وي لنډکی او راوای وروئ. قربان دې شم برخوال محل صاحب، بالکل ستاسو خبره سمه ده. غزل مې پرې ډېرې شوي دي. بالکل آزاد شعرونه لیکم خو دومره ډېر یعنې د غزلو په مقدار باندې نه دي. غزل مې یو په دوه پرې ډېر دي. آزاد شعرونه کله کله لیکم. د بده مرغه اوس د باغ چې زه راوتلی یم دلته څراغ ته ناست یم او کتابچه کې د څراغ آزاد شعر نشته. کاشکې مخکې داسې خبر شوی وای ما بعد سمه ده. بهیر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه کنه د کاروان صاحب په شاعري کې چې کوم شعري محاسن دي هغه ته مو اشاره وکړه. څه فکر کوئ چې په دې نورو ژبو کې کوم په پاکستان کې وګورو د اردو ژبې چې کوم شاعران دي خصوصا لوی شاعران پر هغوی باندې په لزګونو کتابونه لیکل شوي دي او پیجدانې ور باندې شوي دي، خو په پښتو کې دا روش دغه په دې پوهنتونونو کې خو ځوانانو څېړنې پیل کړي دي خو هغه خو
په ادبي تله کې وتلو دغسې ډېر ژور نه وي، خو په ادبیاتو کې زموږ پر شاعري باندې د شاعري د تجزیې او د څېړنې کار داسې ډېر نه کېږي. که اوس زموږ چې دا څو د ګوتو په شمېر د معاصر شاعران دي، د ښه شاعران، پر دوی ډېر کم کار شوی دی. خصوصا د کاروان صاحب شاعري که راواخلو، زما په نظر په شمېر کې 10 مقالې که پر لیکل شوي، خو زما ګمان نه دی چې هغه به هم داسې مقالې چې هغه د کاروان صاحب په شاعري کې چې کومې خوبۍ کومې ښېګړې دي چې هغه ټولې په ګوته کړي دي. څه فکر کوئ د دې سبب څه دی؟ ما فکر لوی سبب پیدا دی چې موږ په پوهنتونونو کې چې کوم نصاب لولو، کوم کریکولم چې هلته تیاریږي، هغه ډېر پخوانی دی. یعنې هغه د څو لسیزو پخوا جوړ شوی نصاب دی، کریکولم دی. هغې مطابق بیا زموږ دا خبره دی خدای وکړي په استادانو بده ونه لګېږي. ډېر مشران استادان چې دي هغه هم هغه د همغه نصاب مطابق چې دوی همغه چپټرونه لوستي دي، بیا د همغه چپټرونو په اساس باندې دوی استادۍ ته راغلي دي. ټول نه، خو زیاتره هغوی سره همدا فکر دی چې پخواني صنعتونه چې هغه هم اکثره له نورو ژبو ترجمه شوي دي، له عربي نه، نورو ژبو نه، پښتو کې حتی داسې صنعتونه موږ لرو چې هغې ته په پښتو کې لوی لاس شاعري شوې ده. یعنې ډېر مثالونه موږ په پښتو کې نه لرل، ځکه پښتو ځان ته یوه ژبه ده، پښتو ځان ته د دې ژبې تر شا یو ځان ته کلتور دی، ځان ته خلک دي، ځان ته ټولنه ده، او د دې شاعرۍ ځان ته خصوصیت دي، هغه ته تخنیکي خصوصیت دی، هغه ته محتوایي خصوصیت دی. زما فکر لکه موږ چې څه ډول ژبې ته نشو کولی چې لومړی ګرامر جوړ کړو، وروسته ژبه، بلکې ژبه به موږ مطالعه کوو، هغې نه به موږ ګرامر راوباسو، بېرته به ژبه تطبیق کوو. دغسې په دې ټولو فنونو کې یا په شاعرۍ او په نور برخه کې هم هنرونه چې دا پکار ده چې د یوې ژبې هنرونه مطالعه شي، هغې نه وروسته هغه صنایع یا ځانګړنې چې دي هغه بېرته تطبیق شي. نو لویه مسله دا ده چې د نورو ژبو صنعتونه ترجمه شوي دي، هغې ته بیا شاعري شوې ده، مصنوعي شاعري شوې ده. بیا وروسته استادان همغه څه معیار ګرځوي او له خپلو زده کوونکو غواړي چې په دې برخه کې مخکې کوم کار شوی دی د هغوی په تکلیف باندې د کار وشي. خو ځینې استادان شته چې هغوی خپلو زده کوونکو ته دا اجازه ورکوي چې هغوی نوې خبرې وکړي، په نوو خلکو باندې خبرې وکړي. نو زما فکر دغه برخه اوس څه نشته په پوهنتونونو کې د ځینو استادانو په راتلو باندې ښه شوې ده. هغوی دې ته کار کوي چې مثلا چې یو څوک مثال هم راوړي، هغه دې داسې یو چا وي چې هغه نوی فکر، نوی خیال، نوی ترتیب وړاندې کړی وي. څه نشته ښه شوې ده. خو ستاسو خبره دې هم سره دی چې په تخلیق کې چې څومره کار شوی په پښتو کې موږ بیخي زیات هنري اثار لرو، شاعري لرو، لنډه کیسه لرو، داستان لرو. دومره د تحقیق برخه کې کار نه دی شوی. په کاروان صاحب باندې کتابونه خبرې کېدای شي، د کاروان صاحب په اماثرو نورو شاعرانو لیکوالانو باندې کتابونه خبرې کېدای شي، خو دغه برخه ډېره خواره ده. حتی زموږ ځینې زده کوونکي او محصلان هغه مجبورېږي چې د خپل ذوق د خړوبتیا لپاره په تحقیق د نورو ژبو کتابونه ولولي. مننه. یو اورېدونکی بیا راسره دی له شمالي وزیرستانه. درمنو په خیر راغلی. سلامونه برکوال میخیل صاحب، مننه کوم چې په پروګرام کې مقرر کړ. کاروان صاحب ته ټولو مېلمانو څخه راغلاست. مننه مهرباني. سلامات اوسئ. او پښتنه مې لرله د کاروان صاحب نه چې نن سبا چې کومه شاعري روانه ده، دې کې د اداکارۍ د رسم شته او که چېرته شته نو څومره حده پورې دي، او د شاعرۍ او د کردار په خپلو کې څه تعلق دی؟ د اوله پوښتنه کې بیا تکرار غږ دې پرېږدو. اوله پوښتنه کې تاسو مې دا برکوال میخیل صاحب چې نن سبا چې کومه شاعري ده په دې کې د اداکارۍ مواد څومره شته یا نشته، او که دي نو څومره حده پورې دي ورکې. او بله دا خبره چې د شاعر کردار څنګه پکار دی، یعنی شاعر ته څنګه کردار یې څنګه وي نو ښه به وي. مطلب بصیرت کې شاعري به ښه ده که نه لفظي شاعري؟ مطلب شاعر په بصیرت کې چې وي ښه دی که نه صرف لفظي شاعري؟ مننه. سلامات اوسئ دردمنه. کاروان صاحب د دردمن پوښتنې مو واخیستې؟ داسې یو څه خو مې واخیسته، یعنې د شاعرۍ دپاره څه کول پکار دي، داسې مطلب یې و. د اوله پوښتنه خو زه داسې په پوه نه شوم. دویمه پوښتنه دا ده چې د شاعرۍ او د کردار ترمنځ څه توپیر دی، چې فکر کوم دی وایي چې د شاعر خپل شخصیت او شاعري له یو بل سره باید چې همغږې وي که نه؟ نو خبره دا ده چې خامخا شخصیت هم
هغه شاعري یا کم خیال چې مثال یو شاعر په لفظونو کې راوړي کم فکر چې راوړي هغه د شخصیت نمائندګي هم کوي او دا خبره خدا او بل کزه د دې سوال نه ښه وینو دا چې شاعري لپاره یو فطرتن یعنی دغه ټوم نه فطرتن باید دغه چا سره چې شعر چې دا هغه فطرتن دغه د شاعري ټوم نه ولري چې بیا ورسته دغه فطرت سره د هغه ریاضت هغه شوخانه ریاضت هغه د ژوند مشاهده هغه په ژوند کې کوم چې او جګی چې راځي دغه نو بیا ورسره ملګری کیږي او یو ښه شاعري منځته راځي نو فطرتن هغه د شاعري فطرت هم ډیره مهمه خبره ده ځکه چې الله تعالی په انسانانو باندې مختلف پیرزونه کړی دي چا باندې یو څه ډیر لورولې دي چا باندې بل څه یو د علم د لپاره د ساينس لپاره د ټکنالوژي لپاره د ورزش لپاره ډیر څه جوړي یو څوک د هنرونو لپاره څه جوړي فطرتان نو خپل هغه فطري تنده چې کوم شاعر سره دی د شعر هغه بیا نو چې دوامدار وساتي او په ژوند کې کوم چې جګ راځي هغه د دې شاعري کې د فخان داس باندې راځي مننه په فیسبوک باندې عبدالکریم کریمی له خوست راته لیکلي دي که د کاروان صاحب په شخصیت میاشت خبرې وسی هم کمی بوي خو وایلند به وایم چې د دې ستر انسان عمر د ډیر سي یو بیت لیکلی غزل یوانه وري چې عقل به دی وطن بوي د لیونی کاروان په لپو بانک خړلې د خبرونې په دې برخه کې به بیا د کاروان صاحب یو غزل د هارون باچا په ژغ کې سره واورو د هارون باچا غزل د هارون باچا په ژغ کې د کاروان صاحب د غزل سره اورو او بیا راستنیږو مستانه مولا بدار لري وخت برازي رازي راشي زمونږ لپو کې د ځالیو کې مارغان د راشي زمونږ لپو کې د ځالیو کې مارغان د راشي زمونږ لپو کې د ځالیو کې کرمو نختر کرمو نختر نلري کلی مو چنار نلري کرمو نختر نلري کلی مو منصور بغرزي مستانه مولا بدار نلري وخت برازي رازي ګرانو اوریدونکو تاسو د ډیوی په ادبي خبرونه کې د پیر محمد کاروان صاحب د شاعري په اړه خبري اوري راشد خټک صاحب بیا تاسو تر اعظم تاسو ژباړې کړې دي ل پښتو نورو ژبو ته او ل نورو ژبو پښتو ته ژباړې را کړې دي که څم تاسو ژباړې د نثر په برخه کې دي خو زما پښتنه دا ده چې په پښتو کې منظومه ژباړې ډېرې کم دي کاغه پښتو ته له نورو ژبو راکېږي او که د پښتو خپل چې کوم زموږ کلاسیک شاعران دي ډېر کم ژباړې سوي دي میجر راوټي د پښتو ژباړو یو کتاب په هغه وخت کې چاپ کړی یو څه شعرونه ژباړلي په معاصر وخت کې ډېر کم شعرونه نورو ژبو ته ژباړل کیږي څه فکر کوي چې زموږ دغه سي لوی شاعران لکه پیر محمد کاروان صاحب یا زموږ نور معاصر شاعران
چې د هغوی د شاعرۍ ژباړلو ته په منظوم ژباړو ته څومره اړتیا ده او ولې په دې برخه کې کم کار کیږي؟ داسې ده چې زما په خیال د نورو ژبو خو کېږي څنګه د اردو نه د انګریزي نه فارسي نه د ځوانان کوي آزاد شعر کې یا په او د څه کتابونه هم چاپ شوي دي د ژباړو نورو ژبو نه نظمونه راغستې پښتو کړي دي او په پښتو کې هم څه نثر شوي دي د رحمان بابا دیوان ترجمه شوی دی ټول بدل شوی دی داسې نور دا اوس معاصر زموږ دا شعر دا نه ژباړل کېږي یا ډېر کم ژباړل کېږي. موږ داسې کسان نه لرو یا کم لرو چې هغه زموږ شعر یو بل ژبې ته خصوصا د غربي ژبو ته د انګریزي شو یا فرانسوي شو د جرمني شو دې ته واړوي او په خطر کې واړوي په یو منل سره د ماکل کار کولی شي نو د نه حالانکه دا شعرونه په دې ارضي او ډېر ښه لري ښه اثر یې زموږ د ملګری چې راځي فهم تاسو د ټول ملګری دی راځي فهم یو دوه بیتونه ما چاته ولېږل بعد هغه ډېر یا خیرات په دې د پښتو کې دومره لوړ شعر څنګه راغی نو دا زموږ شعرونه کوول بدل شي په خطر کې کوول بدل شي دا وتی د عالمي معیار شعرونه دي ټول نه یادوم همدغه څه لکه د درویش په کاروان کې دغه څه مننه رازق فهیم د یاد کړنو رازق فهیم لیکلي دی وایي 24 کال وړاندې زه په دې رسیدلی وم چې کاروان د پښتو نوې کلاسیک دی نو د کاروان صاحب ته هغه وخت 24 کال مخکې یو نظم لیکلی و چې د په لومړی شعري ټولګه بلکې دغه یو ټولګه چاپ د موږ په انتظار چې د رازق فهیم صاحب بل ټولګه هم چاپ سي په دې لومړی ټولګه یو پیاله رڼا کې دغه شعر چاپ شوی دی یو څو بیتونه به دلته سره واورو د شعر ملحد سمه ده بیخي سمه ده د شعر ملحد ته دی د دین تخم له کومه راوړ د شعر ملحد ته دی د دین تخم له کومه راوړ تا ګونګ چنار ته د نسرین تخم له کومه راوړ زموږ خیالونه دی په نوې ذایقو بدل کړل زموږ خیالونه دی په نویو ذایقو بدل کړل تا د لفظونو دا شیرین تخم له کومه راوړ داسې حالات چې بې باوره وه اخیستې سا هم تا و ژوندون ته د یقین تخم له کومه راوړ او چې په نظر کې یې کرلی دی امکان د سپېدو تا د خوبونو د المرین تخم له کومه راوړ د کوم کاروان پر پلونو باندې د سجدې ماتې سوې تا د تڼاکو په جبین تخم له کومه راوړ لکه چنار چې څومره هسک ځې دومره مځکه نیسې تا اسماني روح ته خاورین تخم له کومه راوړ. مهرباني راشد صاحب دا خو داسې ده چې ګوره دا ډېرې شاعرانه شپې زما په ژوند کې خو دا ډېر ښه وخت دا خبر کبیره چې وخت راشي د پېښور زموږ د بهیر ورځې شپې چې وي کاروان صاحب د موږ ټولو ملګرو ډېر ښه شعرونه لیکل کیسې لیکلې او ډېر ښه وخت و شاعرانه لحاظ سره په ادبي لحاظ سره ډېر ښه وخت و رازق فهیم دا خط لیکلی و کاروان صاحب ته او هغه ته په کویټه کې و بیا یې رالېږلی نه و رازق فهیم کوم په رښتیا شاعر دی نو بس پاتې شوی یو 2 کاله پس بیا دې راغی پېښور ته نو کاروان صاحب هغه وخت بي بي سي کې په هغه ډرامې پروژه کې کار کوي بیا هلته ورغې هغه په دفتر ته بیا یې په لاس ورکړ هغه خط چې ده لیکلی و په کوټه کې چا ته زه ورلېږم په ډاک په پوسټ په ځای باندې هغه خط په لاس ورکړ 2 کاله پس ښه ډېر خوندوره خاطره وه. کاروان صاحب ستاسې ځینې کتابونه ناچاپ هم دي او ډېر کلونو مخکې زه خبر وم چې تاسې مور ته یوه ټولګه شعرونه لیکلي دي هغه ټولګه تر اوسه پورې لا نه ده چاپ شوې که څنګه؟ والله چې هغه تر اوسه پورې همداسې ناچاپه سره ایښي دي نن هغه چاپ کړي وو والله چې بس هم داسې یو ډول تنبل هم یم تر اوسه پورې هغه ټولګه نه ده چاپ شوې خو انشاءالله چې چاپ کوم به یې مورې تږی یم په لپه کې اوبه راکړه نو د هغه کې دې څه په یاد وي داسې کاروان صاحب؟ دوه بیتونه مې په یاد دي مورې تږی یم په لپه کې اوبه راکړه زړه دې رانه وړی دی د زړه یم له زړه راکړه ډېر ښه. او کاروان صاحب ته سفرونو خو ډېر لږ کوې زه چې څومره خبر یم نو چې په پېښور کې له پېښوره داسې ډېر یوې بلې خوا ته نه تلې کله سیلونه خو به دې کول سوات او دې خوا ته خو شاید تللی وي خو ډېر سفرونه دې نه کول
نو اوس چې بیا لکه رئیس له پېښور بیا کابل ته تللی د کار لپاره، خو په کابل کې نور خو اکثره په دې خپل ښایسته خوست او په خپل کلي کې. نو یو سفر چې زه در خبر یم هند ته تللی وې، د هند سفرنامه دې لیکلې، په دې اړه کله راته ووایه. او هند دوه ځله تللی یم، هغه د شارک په نوم باندې سیمینار به چې و هلته تللی وم. نو هغه اول ځل چې تللی وم ما سفرنامه شروع کړې وه، داسې نیمایي نه مې ډېره لیکلې وه، بس له بله مرحبا د نیمایي نه وروسته مې چې کوم ځای ته رسولې وه بیا نوره راپاتې شوې ده، نوره راپاتې شوه. سفرنامه مې ډېره لیکلې وه خو لږه برخه یې رانه پاتې شوې ده. او کومې ډرامې چې تا د ریډیو لپاره لیکلې یا د ټلویزیون لپاره د هغه هم چاپ شوي دي که نه؟ یو هغه نوي کور نوي ژوند کې چې ما هلته کار کوم ډرامې مې لیکلې او بیا یې ډیسکولې مې، هغه خو به د بي بي سي نه خپرې شوي دي. نورې ما چې خپلې ځانګړې مې یو شمېر ډرامې لیکلي دي، راډیوي ډرامې مې لیکلي دي، همداسې تلویزیوني نمایشنامې مې لیکلي دي. هغه هم یو ښه غټ کتاب راځي خو هغه مې لا چاپ کړي نه دي، هغه ډرامې ما سره بس په کمپیوټر کې را سره دي. وروستۍ پوښتنه به دا وکړم کاروان صاحب، ځینې شاعران خو بخیلان وي، شاعري چې دا هغه کوي بیا کتاب چاپ کې دغسې لوستونکو ته نه وړاندې کوي، خو ته په دې پوهې چې ستا د شعر شات خو داسې شات دی چې لوستونکي په عادت شوي دي، په روږدي دي، نو ته خپل لوستونکي خاصې له شاتو نه محرومه په وخت باندې چې غزلې لیکې په فیسبوک کې خپروې، خو آیا ځینې ناچاپ شاعري دې هم ستا او نیت دې شته چې په کتابي بڼه یې چاپ کړې؟ او دغه د کورونا موسم چې راغی د نه وروسته چې ما کومه شاعري کړې ده، یو خو مخکې ما دفتر کې کار کولو کارونه تاسو ته پته ده، اوس دغه د ژورنالیستیک کارونه یا نور د مطبوعاتي کارونه خو دا ډېر یو دروند بار هم دی که نه، سړی پرې ستړی شي، هغه شعر کوم لیکلو ته دومره ډېر مناسب وخت نه پیدا کېږي. نو دا په دې وخت کې دغه د کورونا نه را دې خواته زه په اصطلاح باندې ښه اوزګار وم، دلته مې مطالعه کوله د کتابونو، د دوستانو د کتابونو، د شعرونو د لوستلو نه یو خوند اخیستلو، خپل هم چې څه خیال راتللو، څه لفظونه په شعر بدلېدل، هغه سره لیکل. نو ما ډېره شاعري کړې ده په دې، نو تقریبا یو دوه کتابونه شاعري دغه د کورونا د موسم نه تر دې وخته یو دوی مجموعې وروځي چې د بله غوندې مجموعې ترې راستی شي، هغه به انشاءالله چاپ کوم. ډېر ښه. نوراجان بهیر صاحب، په وروستیو کې به له تا په لنډه توګه واورم، د کاروان صاحب پر شاعري خو یو کتاب مقالې راټولې شوي دي چې د کاروان صاحب پر شاعري دی، دا کتاب کاروان خبرې کوي. په وروستیو کې ته خپل نظر راته ووایه چې اوس خو د کاروان صاحب ورځ به هم لمانځل کېږي په 13 جولای باندې، د کاروان صاحب د شاعري یا د ټولو تخلیقاتو په اړه څه کول پکار دی چې واقعا کاروان صاحب په سمه توګه ولمانځل شي؟ نحسب په تحقیقاتو کې اوس څنګه دلته دا ده چې ډېر عمده موضوعات راخیستل کېږي. زموږ کاروان صاحب باندې یو مقاله لیکي یا کاروان صاحب یو تیزیس کې یو مونوګراف کې راټولوي، زه فکر کوم دا ګرانه خبره ده. ځکه د کاروان صاحب شخصیت بېلابېل اړخونه لري، د هنر بېلابېلې زاویې اړخونه لري. زما وړاندیز به دا وي چې ځوانان او په ځانګړې توګه هغوی چې په ادبیاتو کې مسلکي زده کړې کوي، هغوی دې د کاروان صاحب د هنر بېلابېل اړخونه وڅېړي، یعنې په ډېره یوه جزوي برخه باندې مثلا سره کاروان صاحب شعر کې انځورګري راواخلو، په دې باندې یو څه خبرې کېدای شي، د کاروان صاحب په شعر کې مسیحیت راواخلو، یو څه خبرې کېدای شي، د کاروان صاحب په شعر کې سمبولونه راواخلو، د هغه په شعر کې ترکیبونه راواخلو، د هغه په شعر کې ژبه راواخلو، یا ځینې نور مثلا مینه راواخلو. مننه بهیر صاحب. کاروان صاحب یو بیل څه لري، یعنې هر برخه باندې یو کتاب یو په کار ده چې کار ورباندې وشي. نو بس د خپرونې وخت هم په همدې ځای پای ته رسېږي. پیر محمد کاروان صاحب او راشد خټک صاحب او نوراجان بهیر صاحب، تاسې درو واړو ته ډېره زیاته مننه وایم چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. ډېره مننه برکات صاحب، الله دې عزتمن. خوشحاله اوسئ ګرانو اورېدونکو. بله ډیوه ادبي خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. هر چیرې چې خوشحاله اوسئ.